د نړۍ امن له څو داسې لیوني پکار دي چې اباسین غوندې په اور هم ورخطه نه کوي کیدای شي اباسین او نور سیندونه یوي اوښ کې دا انور هم راته داسې معلومیږي لکه شمع. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مشر علماء جناب پروفیسر ڈاکٹر علی خیل دریاب صاحب، قیس بابا، غفور بابا، پروفیسر ڈاکٹر عطا الرحمان عطا صاحب، نذیر صاحب، صدارتی مجلس ټولو غړو، ټولو شاعرانو ملګرو، مشرانو کشرانو، السلام علیکم. د دې صدر کار دی چې د په ګوساړه باندې سر وتړي، نو ګوساړه بالکل تیاره شوې ده. ډاکټر دریاب زما کار ډېر آسان کو، ډېرې ښکلې خبرې وکړې. همدغه خبرې دي چې خلک په دې باندې پوهول دي چې ادب څه شی دی او د ادب ضرورت څه دی. او دریاب صاحب بیا دا ووایي چې ادب چې دی نو دا د ښکلا او د حسن او د ښایست تفسیر او توضیح کوي او خلکو ته ښایي. خو چې په کومه ټولنه کې ښایست نه وي نو څه به کوې؟ بیا به بدرنګیانې راځي. هغه زمونږ شاعري خو اوس وینې او غمونه او دردونه شوی ده. الله دې وکړي چې د نورې دنیا په شان زمونږ په وطن کې هم ښایستونه راشي او مونږ د پسرلو نه خوند واخلو. مونږ کالام ته لاړ شو، مونږ بحرین ته لاړ شو، مونږ مرغزار ته لاړ شو، مونږ مالم جبې ته لاړ شو، مونږ ګبین جبې ته لاړ شو. اولته کې حالات ښه او دا ټورسټ راځي او زمونږ دا کارونه روزګارونه ښه او زمونږ د بچو تعلیم ټیک رواني، بس دا زمونږ خوشحالي ده. نو خبرې شوي دي. زه به صرف د ګوساړې سر وتړم او زه به ته یو دوه غزلګي ووایم او بیا به دله اجازت واخلم. خوښ هم ده؟ ښه جي. څوک چې په خپل وجود برداشت لکه میچنه کوي، څوک چې په خپل وجود برداشت لکه میچنه کوي، تاریخ با ټول عمر آغاز له هغه تنه کوي. څوک چې په خپل وجود برداشت لکه میچنه کوي، تاریخ به ټول عمر آغاز له هغه تنه کوي. او لکه ګلاب چې مې په ډکه خوله ستاینه کوي، لکه ګلاب چې مې په ډکه خوله ستاینه کوي، ستا لیونی ستا د غني سترګو مننه کوي. مننه. لکه ګلاب چې مې په ډکه خوله ستاینه کوي، ستا لیونی ستا د غني سترګو مننه کوي. او هغه انسان به د سختۍ مقابله څه وکړي؟ هغه انسان به د سختۍ مقابله څه وکړي چې د ګیا غوندې طوفان ته سملاستنه کوي. هغه انسان به د سختۍ مقابله څه وکړي چې د ګیا غوندې طوفان ته سملاستنه کوي. او دا بره ناست خلک څه بره پیدا شوي نه دي. دا بره ناست خلک څه بره پیدا شوي نه دي. عالم په پاټ کې ځي، بره خطه نه کوي. دا بره ناست خلک څه بره پیدا شوي نه دي. عالم په پاټ کې ځي، بره خطه نه کوي. او تاریخ د هغو خلکو نوم چرې هیر کړی نه دی. تاریخ د هغو خلکو نوم چرې هیر کړی نه دی. څوک چې د جبر په سولۍ باندې غنده نه کوي. مننه جي. او بل شعر دی چې دا د پښتانه علمبردار مونږ په کومه بوزي. دا پښتانه علمبردار مونږ په کومه بوزي. د خپل اولس بچی رانه پوښتنه کوي. او مرګیه ته کتار پتار کړې پښتانه ملګري، مرګیه ته کتار پتار کړې پښتانه ملګري. یو اباسین به د پښتو د باغ روزنه کوي. او یو بله مقتم ده چې د نړۍ امن له څو داسې لیوني پکار دي
د نړۍ امن له څو داسې لیوني پکار دي چې اباسین غوندې په اور هم ورخطه نه کوي. مننه جي. او دا بل غزل مطلب ده چې زوړ غزل دی. زما په ګریوانه اوښکې بهیږي لکه شمع. زما په ګریوانه اوښکې بهیږي لکه شمع، په سر مې له ماښامه اور بلیږي لکه شمع. په سر مې له ماښامه اور بلیږي لکه شمع، زما په ګریوانه اوښکې بهیږي لکه شمع. او د قام په مشرۍ کې ترېنه خلک رڼا اخلي. د قام په مشرۍ کې ترېنه خلک رڼا اخلي، شملې په سر دغسې ځلیږي لکه شمع. مننه جي. او د داسې خلکو عمر له ژوندون رڼا رڼا وي. د داسې خلکو عمر له ژوندون رڼا رڼا وي، تیارو ته چې ټول عمر له ټینګېږي لکه شمع. مننه جي. مننه. د داسې خلکو عمر له ژوندون رڼا رڼا وي، تیارو ته چې ټول عمر له ټینګېږي لکه شمع. او جانان ته نږدې کېږم جانان را نږدې کېږي. جانان ته نږدې کېږم جانان را نږدې کېږي، ژوندون مې داسې رو رو ویلې کېږي لکه شمع. جانان ته نږدې کېږم جانان را نږدې کېږي، ژوندون مې داسې رو رو ویلې کېږي لکه شمع. او مننه جي. جانان ته نږدې کېږم جانان را نږدې کېږي. بابا او ته نږدې کېږي لکه جانان ته نږدې کېږم جانان را نږدې کېږي، ژوندون مې داسې رو رو ویلې کېږي لکه شمع. او فریاد او هنګامې او اسویلي مې عادت نه دی. فریاد او هنګامې او اسویلي مې عادت نه دی، په چپه خوله مې تل اوښکې څڅېږي لکه شمع. مننه جي. فریاد او هنګامې او اسویلي مې عادت نه دی، په چپه خوله مې تل اوښکې څڅېږي لکه شمع. او د ځینو ځینو خلکو عجیبه شان اعصاب وي. د ځینو ځینو خلکو عجیبه شان اعصاب وي، سوځېږي او ژړېږي خو خندېږي لکه شمع. مننه جي. ډېره مننه. د ځینو ځینو خلکو عجیبه شان اعصاب وي، سوځېږي او ژړېږي خو خندېږي لکه شمع. او زه نه وایم ته وګوره محفل پې منور دی. بابا پکې په خپله دا شعر خوښ دی. زه نه وایم ته وګوره محفل پې منور دی، په خلکو کې د لرې نه ښکارېږي لکه شمع. ډېره مننه. زه نه وایم ته وګوره محفل پې منور دی، په خلکو کې د لرې نه ښکارېږي لکه شمع. او یا مینه ده یا پوهه یا ښکلا ده خلک خاص کی. یا مینه ده یا پوهه یا ښکلا ده خلک خاص کړي. یا مینه ده یا پوهه یا ښکلا ده خلک خاص کړي، بې شمېره پتنګان ترېنه تاویږي لکه شمع. او چې یمه نو بس یمه، خو چې لاړمه نو لاړم. تذکر صاحب چې یمه نو بس یمه، خو چې لاړمه نو لاړم، زمانه به هیڅ شی نه پاتې کېږي لکه شمع. چې یمه نو بس یمه، خو چې لاړمه نو لاړم، زمانه به هیڅ شی نه پاتې کېږي لکه شمع. او کېدی شي اباسین او نور سیندونه یې وي اوښکې. کېدی شي اباسین او نور سیندونه یې وي اوښکې، دا نور هم راته داسې معلومیږي لکه شمع. په ما په ګریوانه اوښکې بهیږي لکه شمع، په سر مې له ماښامه اور بلیږي لکه شمع.